سلام. د a little او a few ترمنځ توپیر. ستاسې په نظر په دا دواړو جملو کې کم یو صحیح دی؟ There are a few students که there are a little students. نو راځئ چې د a little او a few ترمنځ توپیر او د هغوی صحیح استعمال زده کړو. A little and a few. They are quantity adjectives. We use a little with non-count nouns and it means less in quantity, and a few with count nouns and it means less in number. A little او a few دا دواړه د مقدار صفتونه دي، یعنی موږ ته د یو اسم مقدار یا اندازه را شوي. A little او a few دواړه یو د بل خلاف یا برعکس دی، یعنی موږ a little د نه حسابېدونکي اسمونو سره استعمالو، مګر a few د حسابېدونکي اسمونو سره استعمالیږي. د a little پښتو معنا یې یو څه دی او a few پښتو معنا یې یو څو دی، یعنی په شمیر کې لږ، او a little په اندازه کې لږ. په یاد شوی جمله کې there are a few students او there are a little students. په دا کې there are a little students دا غلط دی، ځکه a little د نه حسابېدونکي اسمونو سره استعمالېدل. students حسابېدونکي اسم دی، نو دا چې students حسابېدونکي اسم دی موږ باید a few استعمال کو. there are a few students دا جمله صحیح دی. نو د یادونې وړ ده چې هر کله موږ a few په یو جمله کې استعمالوو نو اسم باید په plural form کې، یعنی د جمع په حالت کې وي، په مفرد حالت کې نه وي. باید دا student نه وي، students دي، ځکه a little خپله plural معنا لري، یعنی د جمع معنا لري، یعنی د یوه څخه زیات. a few یو څو، یعنی د یوه څخه زیات. نو پکار ده چې اسم د جمع په حالت کې وي. موږ نسو کولی چې ووایو there are a few book، باید books وي. مګر a little په دې خاطر چې د uncountable nouns یا نه حسابېدونکي اسمونو سره استعمالیږي، نو نه حسابېدونکي اسمونه د جمع حالت نه لري. نو موږ په جمله کې ویلی سو I want to buy a little milk. زه غواړم چې یو څه شیدې رانیسم. که چیرې موږ وایو I want to buy a little milks نو دا جمله غلط دی، ځکه milk uncountable noun دی او د جمع حالت نه لري. اوس نو یو سوال، که چیرې موږ د a little څخه د a حرف ایسته کو یوازې little، او همدارنګه د a few څخه د few حرف ایسته کو a few، بیا څه معنا لري؟ جواب: که چیرې موږ a few وایو یعنی یو څو، او که چیرې few وایو یعنی څو، او که چیرې موږ a little وایو یعنی یو څه، او که چیرې little وایو یعنی څه. د a little مقدار یا اندازه تر little ډیر دی، او همدارنګه د a few اندازه تر few ډیر دی. مثلا که چیرې موږ وایو there are a few cats، هلته یو څو پشیانې دي، نو شاید زموږ د یو څو څخه مقصد یو 10 دانې وي یا یو 15 دانې، مګر که چیرې موږ وایو there are few cats نو شاید زموږ مقصد د few څخه یو 4-15 دانې وي. نو a few زیات مقدار یا اندازه شوي تر few، او همدارنګه a little زیات مقدار شوي تر little. که چیرې موږ وایو there are a little water in the jug، په جای کې یو څه اوبه سته، شاید موږ د نیم جیګ څخه مقصد وي، او یا هم یو څه زیات. او که چیرې موږ استعمال نه کړو a little ونه وایو، داسې ووایو there are little water in the jug، څه اوبه په جای کې سته، نو شاید زموږ مقصد د نیم جیګ څخه هم لږ وي. نو په پایله کې a little ډیر مقدار شوي تر little. یو څو مثالونه: I need a little sugar، زه یو څه بورې ته ضرورت لرم. Could you discount it a little؟ یو څه تخفیف دې راکولی سوای؟ I drank little juice، ما څه جوس وڅښل. We stayed a few days in Paris، موږ یو څو ورځې په پاریس کې پاتې سولو. He has few photos on Instagram، دی څو عکسونه په انستاګرام کې لري. اوس نو تاسې یو جمله په کومنټ کې راته ولیکئ. که چیرې څه ناسم مو زده کړي وي نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ. مننه کوم چې تر دې دمه را سره واست. تر راتلونکي درسونو په رحمان خدای مو سپارم. ښه وخت ولرئ.